مولانا صاحب بله پوښتنه دا چې موږ ګران کتونکي هغه ډېره کوي، هغه دا دی چې کومه غوښه غیر اسلامي ملکونو نه راځي هغه باندې هم دا لیکلي وي چې دغه غوښه حلاله ده او د دې ذبح چې کومه ده هغه شرعي طریقې سره شوې ده. مولانا صاحب شریعت کې د دې څه حکم دی؟ آیا د دې خرڅونه صحیح دی که صحیح نه دی؟ دې خستنه صحیح دی که صحیح نه دی؟ او د دې غوښې پیش کونه نورو خلکو ته آیا دا صحیح دی که صحیح نه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. کومه غوښه چې بهر ملکونه یعنی غیر اسلامي ممالکو نه هیوادونه راځي او هغه باندې لیکلي وي چې دغه غوښه حلاله غوښه دی، د حلالې غوښې یو خپل مهر او خپل یو ځان دپاره سټامپ دی هغه ور باندې لګېدلی وي او دا چې هغه باندې لیکلي وي اسلامي طریقې سره ذبح شوي دی، نو انسان ته یقین نه وي چې د دې غوښې اسلامي طریقې سره ذبح شوي دی یا ذبح نه ده شوي. نو په دې صورت کې که چیرې انسان ته ذبح کې شک وي د دې خرڅوله بل چا باندې هیڅ قسم څه مشکل نه لري. یعنی یو دکاندار دی، هغه دکاندار دغه غوښه غیر اسلامي هیوادونه کومو غټو شرکتونو راوړي دی هغوی نه د اخلي او په خپل دکان کې دغه غوښه ایښي دی، اوس غواړي چې یو کس باندې خرڅه کړي، نو دې باندې خرڅول هغه لپاره مشکل نشته دی، لیکن احتیاط پکار دی. بنابر احتیاط پکار دی چې هغه خریدار ته یعنی هم کم مشتری راغلی دی کم کسټمر راغلی دی هغه ته پکار دی چې دغه خبره وکړي، هغه پوه کړي چې دې غوښې په باره کې موږ ته یقین نشته چې ذبح شوي دی یا ذبح نه ده شوي. البته هغه صورت کې هغه ته ویلله بنابر احتیاط دی واجب ضروري دی څه د هغه په حق کې احتمال ورکوي چې د دې خبرې ته توجه وکړي، د دې خبرې ته غوږ واچوي. یعنی دا څه د دې خبرې اعلان کول هغه په باره کې مؤثره وي، څه تاثیر لري. تاثیر لرنې نه مراد دغه دی چې هغه کس د خوراک په باره کې لاپرواه نه وي. صحیح. یعنی دې طرف ته پام کوي چې دغه غوښه حلاله دی که دغه غوښه حرامه دی. داسې کس وي چې کله ته ورته وایې چې په دې غوښې ذبح په باره کې ما ته یقین نشته دی، ممکنه دی ستا خبره واوري او هغه خپله ونه خوري او مثلا هغه غوښه چېرته نورو ځناورو ته یا چاته ورکړي. که داسې احتمال هغه په باره کې ورکوي نو تا باندې بنابر احتیاط واجب ضروري دی چې ورته وایې ما ته د دې غوښې ذبح شول باندې یقین نشته دی. او که چیرې هغه کس لاپرواه دی یعنی دا څه که ته ورته وایې هغه په باره کې هیڅ قسم څه د تأثیر احتمال نه ورکوي نو تا باندې ویلله ضروري نه دی. صحیح.